عاجل خبر پر ملا هیبت الله د کودتا خبر ورکړل سو. کندهار کې حالات ډیر سخت دي. ګام په ګام د استخباراتو ځانګړي ځواکونه په ګزمه ولاړ دي. دا چې پر ملا هیبت الله اخندزاده د کودتا خبر چا اولي ورکړی، څنګه پر شیخ صاحب کودتا کیږي، کودتا د چا له لوري کیږي، آیا دا خبر حقیقت لري که نه؟ بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه ګرانو کتونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې زاویه نیوز ته وویل چې د دې ډلې د مشرتابه په کچه د کودتا احتمال او ډار ورځ تر بلې زیاتېدونکی دی، چې له همدې امله ملا هیبت الله ته د منصوب شخص د فزیکي امنیت په خاطر د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو موظف سوي لسګونه جنګیالي نن رسما ګوښه او پر ځای د استخباراتو شاوخوا 1500 ځانګړي ساتونکي ګمارل سوي دي. د سرچینې په خبره د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق د ملا هیبت الله له نږدې کسانو څخه دی، نو ځکه یې د خپل ځاني امنیت د تأمین مسؤلیت هغه ته ورسپارلی. سرچینې ویلي د کودتا ویره متحده عربي اماراتو ته د ملا یعقوب او انس حقانی تر سفر وروسته زیاته سوې، چې ترمنځ یې اختلافاتو هم زور اخیستی. دغه راز په ارګ کې هم د ملا حسن اخوند د ساتنې لپاره ساتونکي تبدیل او زیات سوي دي. دا خبر د زاویه نیوز په نوم یوې رسمي سرچینې ته رسېدلی، چې پر خپل فیسبوک پاڼه او ټویټر یې نشر کړی. خو شک دلته پیدا کیږي چې زاویه نیوز اکثریت وخت د طالبانو پر ضد تبلیغات او راپورونه خپروي، نو ځکه نسو ویلی چې دا خبر دې 100% حقیقت وي. د طالبانو چارواکو یاد خبر تش په نوم د دشمن تبلیغات یاد کړي، خو تر اوسه د طالبانو نورو لوړپوړو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې مخکې هم اکثریت وخت د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو خبرونه ورکول کیږي، خو طالبان بیا یادې څرګندونې په کلکه ردوي او دا یوازې د دشمن تبلیغات ګڼي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. تاسې د زاویه نیوز رسمي سرچینې د دغه خبر په اړه څه نظر لري؟ آیا دا حقیقت لري که نه؟ خپل نظریات را سره هم دغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړي او د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.